بسم الله الرحمن الرحيم. جهاد الجهاد فتكبير تارنم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامي زم ترڅو چې ژوندۍ وي اسلامي. علم صدای پاک الله راضي کول دی دزړه تور دنیا غیرو خانول دی. علم صدای پاک الله راضي کول دی دزړه تور دنیا غیرو خانول دی. الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد والسنة درس موجود تعليم وتربية دوار تعريف دوار خلق سر تړاو او د تربیت اصول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د نبی رسول په صفت باندې رالیږل شوی دی او انبیا کرام ټول حقیقت کې مربیان تربیه کوونکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم معلم دی هم مربی دی او د هغې نه وروسته چې څوک هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وارثان وي لکه علماو په باره کې چې روایت راځي چې العلماء ورثة الانبیاء او داسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په میراث کې څه پاتې یو د هغه پاتې شیانو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا د تربیې امور دي. څوک هم چې غواړي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جانشین شي نو هغه ته پکار ده چې په هماغه طریقه باندې تربیت وکړي په کومه طریقه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تربیت کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلم و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما، بېشکه زه معلم جوړ کړی شوی یم او بیا خلکو ته رالېږل شوی یم. د تعلیم او تربیت څه ته وایي او په خپلو کې د دې څه تړاو دی. په دې درس کې به د یوه شبهې ازاله هم کوو. هغه دا چې د ډېرو خلکو خیال او فکر دا دی چې هر عالم او هر علم لرونکی ضرور تربیه شوی هم وي، صاحب د تربیه هم وي. همدا وجه ده چې د دې شبهې په وجه باندې دا شبهه د امت اسلامي د ډېرو خلکو لپاره یو فتنه جوړه شوې ده د عوامو لپاره. کله چې عوام بعضې علما ګوري د هغې عمل، گفتار، اقوال هغه د خپل ځان لپاره نمونه ګرځوي. نو که چېرته هم عالم د ګمراهۍ په لاره باندې لاړ شي خلک ورته ګمراه نه وایي. خلک دا فکر کوي چې عالم دی، عالم څنګه ګمراه کېدای شي. نو کوم عمل چې عالم کوي هغه به ضرور د شریعت مطابق وي. نو په دې درس کې به د دې شبهې ازاله هم کوو. دومه خبره یوه بله شبهه چې دا هم په اکثرو خلکو کې موجود ده. هغه خلک چې درسونه ویلي دي یا د مدرسو نه فارغ وي یا د پوهنتونونو جامعو نه فارغ وي، اکثره دا خلک دا فکر کوي د خپل ځان باره کې دا فکر کوي چې موږ تربیت ته ضرورت نور نه لرو. همدا وجه ده چې د ډېرو خلکو سره د جهاد په ساحاتو کې هم د شرعي تربیت خبره وشي او هغه طالب العلمان یا علما نو دا خبره ډېره ناشنا ورته ښکارېږي. وایي چې موږ په مدرسو نه فارغ یو، د فراغت نه وروسته څه پاتې دي چې د هغې تربیت موږ سره راکول کېږي. دا هم یوه شبهه ده
دا یوه مغالطه ده، یو سوء تفاهم د خلکو په منځ کې دی، ځکه تعلیم او تربیت دوه ځانګړي شیان دي. د دې دواړو تعریف واخلو. تربیت ورونو علما یې تعریف داسې کړی دی: تغییر سلوک الانسان شیئا فشیئا. او د دې نه مخکې د تعلیم تعریف باید واخلو چې تعلیم څه ته وایي. تعلیم هو انتقال المعلومات من شخص إلى شخص، يعني من أستاذ يتقوصين في والطريقة من أستاذ من معلم إلى شخص، يعني إلى تلميذ، من المتكلم إلى السامع. تعلیم او تربیت د خپلو کې تړاو لري، یو د بل ځای نشي نیولی. تعلیم د تربیت ځای نشي نیولی. تعلیم ځان ته شی دی، تربیت ځان ته شی دی، په خپلو کې تړاو سره لري. تربیت د تعلیم په واسطه باندې یا په ذریعه باندې کېږي. تعلیم څه ته وایي؟ تعلیم وایي نقل المعلومات من شخص الى شخص، د معلوماتو انتقالول. یو شخص راځي په صفت استاد باندې، په صفت معلم باندې، په صفت متکلم باندې راځي، په صفت واعظ باندې راځي. معلومات څه ورسره دي؟ هغه معلومات انتقالوي ناس خلق، اورېدونکي خلق، یا د شاګرد په صفت باندې اروي، یا د عامو مسلمانانو په صفت باندې اروي. نو دې ته تعلیم وایي. هغه مسله که فقهي مسلې، که سیاسي مسلې، که تاریخي مسلې، او که عصري مسلې، چاره مسلې، په هغې دې ته تعلیم ویل کېږي چې یو کس راځي صرف معلومات ور انتقالوي. یو کس معلومات ځان ته اخیستی دی، استاد جوړ شوی دی، راځي نور خلکو ته معلومات ور انتقالوي. اوس دغه علم یا دغه معلومات د دې سامع یا د متکلم په ژوند کې څه تغییر راولي که نه راولي، دا ضرور نه ده. کیدای شي رای ولي، کیدای شي ولي. که دغه تعلیم معلم چې تعلیم ورکوي په نظر کې دغه دومه نقطه هم نیولي، د تربیت نقطه یې هم نیولي، په نیت کې دا نیولي، د نیت سره سره پروګرام کې دغه بله نقطه هم نیولي، خو دغه معلومات چې دای خلکو ته ورکوي، همدا معلومات به د معلم په ژوند کې هم تغییر راولي، او څوک چې چار وي د هغې په ژوند کې به هم تغییر راولي. او که نه مقصد صرف محض دی چې استاد راشي معلومات منتقل کړي شاګردانو ته، نو دا تعلیم ضرور نه دی چې د انسان په ژوند کې تغییر راولي. او داسې تعلیم چې په کم تعلیم کې تربیت نه وي نیول شوی، په نیت کې او په وسایلو کې راغی، په پروګرام کې راغی، دې تعلیم ته یو خوش وچ او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت خلاف تعلیم ورته ویل کېږي. نن په اوسني عصر کې په ډېر تعصب سره، حتی په اسلامي هېوادونو، حتی په اسلامي نړۍ کې، او حتی په اسلامي مدارسو کې اکثریت تعلیمي ادارې محض تعلیمي جوړې شوي دي. ډېرې کمې داسې تعلیمي ادارې به وګورئ چې هغه د دوم شق هم پکې ورځایوي. تاسو اکثره پوهنتونونه وګورئ، د مسلمانانو پوهنتونونه وګورئ، د سلف صالحین په طریقه باندې علم اوس نه حاصلېږي. پخوا به خلکو دا کتل، حتی د نحو صرف علم چې به چا زده کولو، حتی جغرافیه به چې چا، فلکیات به چې چا زده کول، په هغې کې به هم د معلم انتخاب د تقوا په اساس او په بنیاد باندې کولو، د عقیدې په اساس باندې به د استاد انتخاب کولو چې کوم استاد عقیده درسته عقیده ده. ځکه استاد مؤثر دی، تاثیر پرېږدي په شاګردانو کې. نو هر چاته به نه کېناستل، هر چاته به نه ورتلل. حتی نحو، صرف، جغرافیه او فلکیات، نور داسې علوم چې هغه د انسان په شخصیت کې څه تغییر نه راولي، د هغې په سلوکیاتو، د هغې په اخلاقو باندې تاثیر نه لري، خو بیا به یې هم د استاد انتخاب چې کولو، استاد که د هر شي استاد وي، حتی که د محض فنون استاد هم وي. څوک چاته ډریوري ور زده کوي، څوک چاته اسلحه ور زده کوي، څوک چاته یو ماشین چلول ور زده کوي. استاد مؤثر وي، د استاد اخلاق شاګرد ته منتقل کېږي، لاشعوري طور باندې منتقل کېږي. خو اوس هغه وخت نه دی. اوس هر شی د غرب په میتود، د غرب په طریقو باندې برابر شوي دي. جامعې، پوهنتونونه هم په هغه نظامونو باندې چلېږي کم نظامونه چې غرب موږ تاسو سره معرفي کړي دي. یو شاګرد سیم ته ځي، تاسو پوهنتون اکثره د پوهنتونونو یا د لیسو شاګردان دي، مدرسو شاګردان دي، لیدل هم دي، اورېدل یې هم دي. شاګرد ځي سیم کې کښېني، استاد راځي، که د هر شي استاد دی، حتی د علوم دیني استاد
دغه استاد مقصد دا دی چې د تفسیر استاد دی، که د فقه استاد دی، که د نور علوم استاد دی، صنف ته راځي دا یوه حرفه ده، د هغه د رزق یوه طریقه یې ده. 10-15 روپۍ د هغې معاش دی، 1 ساعت 2 ساعته روزانه چې څومره یې په هغه ټایم باندې راځي داخلېږي. د شاګرد چې کله صنف ته داخلېږي هغې نیت دا نه دی الا من رحم ربي، دا نه وایم چې دا عموم ټول به داسې وي، خو اکثریت غالب صنف ته د دې په خاطر باندې ځي شهادتنامه ترلاسه کړي. شهادتنامه ترلاسه کړي ځکه د شهادتنامه اوس د رزق د ګټلو یوه وسیله ګرځېدلې ده. تعلیمي نصاب، تعلیمي نظام غرب داسې موږ تاسو ته جوړ کړی دی چې هر څومره انسان عالم وي، د علم بحر وي، خو تر څو پورې شهادتنامه ورسره نه وي، د غربي نظام نه وتلی نه وي، په دې غربي نظام باندې راداخل شوی نه وي، په دې باندې فارغ شوی نه وي، هغه په مجتمع کې څه حیثیت نه لري. همدا وجه ده چې د تفسیر استاد تفسیر وایي، خو د تفسیر رنګ د هغه په ژوند کې نشته. شاګرد د شرعیاتو، د اصول دین، د دعوت، د پوهنځیو، د مقدسو مضامینو شاګردان د هغې په شکل او په څېره کې اسلام نه لیدل کېږي، د هغې په زړه کې د اسلام نور نه لیدل کېږي. هغه محض یو حالت نه جوړه شوې ده چې په 8 بجې ځه په صنف کې کښېنه، په 12 بجو 1 بجو باندې د صنف نه راواپس کېږه. استاد هم غم دا دی چې ما ته یو نصاب راکړ شوی دی، دغه نصاب دا مذکره یا دا درسي کتاب د دې ځای نه د دې چپټر نه تر دې چپټره پورې باید وویلی شي په دومره میاشتو کې. د شاګرد هم غم دا دی چې باید دا وویلی شي او په دې کې کوشش وشي چې امتحان واخلم، په اخره کې شهادتنامه زور ترلاسه کړم. همدا وجه ده چې نن اکثره خلک ګمراه هغه خلک دي کوم خلک چې دغسې تعلیمي ادارو نه فارغېږي. نن د افغانستان نظام تاسو وګورئ، د افغانستان نظام د جاهلو خلکو په اوږو باندې ولاړ دی، هرګز د جاهلو په اوږو باندې نه دی ولاړ. په افغانستان کې تعلیمي نصاب جوړونکي څوک دي؟ همدغه خلک دي چې د جامعاتو نه فارغ دي. د اساسي قانون جوړونکي څوک دي؟ د اساسي قانون جوړونکی د ازهر د مشهورې جامعې نه فارغ دی. د انجینرۍ او ډاکټرۍ نه دی فارغ، د بل پوهنځي نه دی فارغ، د ساینس د علومو نه دی فارغ، د شرعي علومو د پوهنځي نه فارغ دی. هغه قانون اساسي جوړ کړی دی. هغه کس چې فارسي ژبې ته یې د بعضې مشهورو علماو د قرآن کریم تفسیر فارسي ژبې ته اړولی دی. د قرآن کریم یعنې هغه یو کتاب لري، شیخ عبدالعظام رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی فی ظلال سورة توبه، یو تفسیر دی، یو ژوندی تفسیر دی چې سراسر پکې د کفر خلاف بغاوت، قرباني، جهاد، سرښندنې ټول پکې دا درس شوي دي. دغه انسان هغه ترجمه کړی دی، فارسي ژبې ته ترجمه کړی. خو نن همغه کس، مغه شیخ الحدیث، مغه شیخ د قرآن راځي په افغانستان کې اساسي قانون چې په خپله په یو د جوړېدو نه وروسته په پریس کنفرانس کې، مطبوعاتي کنفرانس کې وایي، فخر په دې باندې کوي، وایي چې دا اساسي قانون موږ د 50 قانونونو نه زیات قانونونه کتلي دي، د هغې نه نچوړ دی، د هغې نه م راجوړ کړی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې کله چې چنګیز خان قانون اساسي جوړ کړو، یو قانون یې جوړ کړو، یا فقه په نامه باندې یو قانون جوړ شو. دا خو انشاءالله د عقیدې په مضمون کې در په تفصیل سره بیا وایه. هغې یو قانون جوړ کړو، یو قانون اساسي جوړ کړو، په هغې قانون کې د 4 شیانو نه هغې استنباط کړی و، د تورات نه، د انجیل نه، د زبور نه، د قرآن کریم نه. 5 شی پکې خپل ذهن یې پکې چلولی و، خپل آرا یې پکې داخل کړي وو. د 4 کتابونه خو آسماني دي، اگر که دا نور منحرف د غیر د قرآن نه. قرآن پکې اساسي یو سورس، یو مرجع و. ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکي چې څوک هم د دغه قانون په اساس باندې فیصلې کوي، هغه خلک کافر دي، خارج دي د دین اسلام څخه، او د هغې خلاف قتال واجب دی. او دا شیخ الحدیث او شیخ القرآن د 50 وضعي قانونونه چې د اسلام قانون پکې د سره شته نه، د 50 ګندګیو نه راجمع کړی یو قانون دی، او بیا په دې باندې فخر کوي. دا کم کس دی؟ دا بې تعلیمه دی، جاهل دی دا انسان. دا د دنیا د مشهور پوهنتون ازهر پوهنتون چې په اسلام کې په نړۍ کې د بخارا نه وروسته د اسلامي علومو دپاره مشهور پوهنتون دی، د هغې نه فارغ دی. نن په افغانستان کې د امریکایانو تر څنګ ولاړ خلک وګورئ، جاهل پکې نشته دي. اکثریت خلک نن د افغانستان د کفر قانون عدلیه چې څوک چلوي، دا څوک علما دي، شیخ القرآن او فلان او فلان او فضل هادي او فلان، دا څوک دي؟ سترې محکمې رئیسان تېر شوي، یا اوس
قاضیان د شریعت نه فارغ دي، د اصول الدین نه فارغ دي، د اسلامي پوهنتونونو نه فارغ دي. نن د کابل اکثریت د افغانستان د حکومت اکثریت غټ غټ پوسټونه چې چلیږي یا بنیاد چې چا ایښی دی یا پرمختګ چا ورکړی دی هغه یا د اسلام آباد د پوهنتون نه فارغ دي یا د ازهر د پوهنتون نه فارغ دي یا د مدینې منورې د پوهنتون نه فارغ دي یا د فلان او فلان د مشهور پوهنتونونو نه فارغ خلک دي. ځکه همدغه خلک په ژبو باندې هم پوهېږي، په انګلیسي هم پوهېږي، په عربي هم پوهېږي او نور تعامل باندې هم پوهېږي چې د مجاهد سره تعامل څنګه وکوي. ځکه هغوی ته پته ده، هغوی زموږ استاد سره اوسېدلي دي، زموږ استادان پاتې شوي دي، زموږ شاګردان پاتې شوي، زموږ ملګري پاتې شوي. هغوی ته زموږ د ضعف نقطې هم معلومې دي، د قوت نقطې هم ورته معلومې دي. همدغه خلک دي چې ورځي دوی ته ترجماني کوي، دوی ته یې ورکوي چې د دې وهلو طریقه یې څه ده. دا ټول خلک د تعلیمي ادارې نه فارغ دي. ولهذا دغه شبهه ازاله کول غواړي چې تعلیم محض تعلیم د هدایت سبب نه دی، هدایت کل نه دی، یو سبب د اسبابو د هدایت نه دی. ضرور نه ده چې چا تعلیم کړی خامخا د الله په لاره باندې برابر وي، دا یو سبب د اسبابو نه دی خو هدایت کل نه دی. تعلیم په هغه وخت کې د هدایت سبب ګرځي چې ورسره تربیت موجود وي. غیر د تربیت نه قرآن کې الله رب العزت مثال ورکړی دی، د بدترین شي مثال یې ورکړی دی چې هغه خلک چې کتابونه وایي یا نه آسماني کتابونه وایي وروسته د هغې په هغې باندې عمل نه کوي. د هغې مثال د هغه چا دی، د هغه خره دی په اوږه باندې یا په شا باندې کتابونه انبار کړي وي ګرځي. نو په لهذا تعلیم چې کله په دغه منوال په دغه طریقه باندې وي چې صرف استاد راځي معلومات انتقالوي شاګرد ته، داسې تعلیم د انسان په ژوند کې هېڅ تغییر نشي راوستلی. او د هغې ژوندي مثالونه موږ تاسو ګورو، ژوندي مثالونه یې موږ تاسو ګورو. څو مثالونه مې درته وړاندې کړل. په دنیا کې ډېر داسې حتی په غرب کې داسې پوهنتونونه دي، په لندن کې داسې پوهنتونونه شته مشهور، په امریکا کې داسې پوهنتونونه شته. په دې پوهنتونونو کې د اصول الدین په نوم باندې، اسلامک سټډیز په نوم باندې، دراسات اسلامي په نوم باندې ځان ته پوهنځی وي. په هغې پوهنځي کې ماستري، په هغې کې لیسانس، په هغې کې دکتورا پورې، په قرآن کې دکتورا، په تفاسیرو کې دکتورا، د لندن د جامعې نه، د اکسفورډ د جامعې نه، د پوهنتون نه. استاد پکې څوک دی؟ یهودی. استاد پکې څوک دی؟ نصرانی. نصرانی د تفسیر درس ورکوي شاګردانو ته. دا څنګه تعلیم دی چې د نصرانی تر اوسه په خپل نصرانیت باندې پاتې دی؟ وجه دا ده چې نصرانی چې کله د تعلیم ته کومه جامعه کې یا په کوم پوهنتون کې د اول ځل لپاره د تفسیر ویلی، په دې نیت باندې نه دی ویلی، تفسیر ته په دې نیت نه دی ناست چې هغه د هدایت په لاره باندې راشي. په دې نیت باندې ناست دی یا خو مستشرق دی چې څنګه مسلمانان د قرآن په ذریعه باندې په قرآن کې ورته شبهات او دا شیان ورسره پیدا کړه، ګمراه یې کړه. یا په دې نیت ورغلی دی چې د اسلامي سټډیز یا د دې په اصطلاح باندې یا د اسلامي درسونه دا یو بازار لري، یو مارکیټ لري، کسان یې کم دي، متخصصین یې کم دي، په دې خاطر باندې ورغلی چې په دې کې پیسې زیاتې دي، نو په خپل نصرانیت باندې پاتې دی. ډېر داسې کسان دي یهودیان، نصرانیان، خصوصا مبشرین د کلیسا هغه علما چې د خپل مسیحیت د دین نشر او اشاعت کوي. په هغې کې عربه طبقه لکه د مصر قبطیان دي یا د لبنان عیسویان دي، په هغې کې د علم د لحاظه داسې علما دي چې کېدای شي په امت اسلامي کې پیدا نه کړي. ما خپله د الحیات چینل چې خاص د نصرانیانو د مسیحیت د نشر او اشاعت لپاره یو چینل جوړ شوی دی، د الحیات په نوم باندې. قبطیان د مصر یې چلوي، لبنانیان یې چلوي په عربي ژبه باندې. چا سره چې علم شرعي، عمیق علم شرعي نه وي، 1 ساعت 2 ساعته چې ورته کښېني پوهېږي نه چې دا غیر اسلامي پروګرام ده یا مسیحیان یې وړاندې کوي. څوک چې ناست دی د قرآن په آیتونو باندې داسې استدلال کوي چې لوی لوی علما یې نشي کولی. یو آیت راکړي د بل آیت سره د بل آیت تشریح ورباندې کوي، خو په منحرفه طریقه باندې، په تحریف سره. د هر څه یعنی مقصد مې دا دی چې علم حاصلول، تعلیم حاصلول، دا سره که تربیت موجود نه وي دا د انسان په ژوند کې څه تبدیلي نشي راوستلی. فلهذا دا یو حقیقت په ځان باندې واضحه کول پکار دي، په نورو خلکو باندې واضحه کول پکار دي. په ځان باندې داسې واضحه کول پکار دي چې کله شیطان دا وسوسه زړه ته درته وانخلي چې ته خو د پوهنتون نه فارغ کس یې، ته خو د پوهنتون سطحې ته رسېدلی، ته څه تعلیم ته نور تربیت ته ضرورت لري. نه، موږ هر وخت تربیت ته ضرورت لرو، ځکه د تعلیم ضرور نه دی چې تربیت دې سره شوی وي. بله خبره ده چې دا ازاله د عوامو د ذهن نه لرې کول پکار دي
چې فلان عالم، فلان شیخ الحدیث، شیخ القرآن په داسې وایي داسې وایي. دا علم هدایت کل نه دی، ضرور نه ده چې یو عالم د علم کړی هغه د هدایت په لاره باندې هم وي. نو دا یوه خبره. دومه خبره د تربیت ده چې تربیت څه ته وایي؟ تربیت وایي ورونو تغییر سلوک الانسان شیئا فشیئا. د انسان سلوکیاتو کې، د انسان په عاداتو کې، د انسان په حرکاتو او سکناتو کې تغییر راوستل. څنګه تغییر راوستل؟ شیئا فشیئا، قدم په قدم. بعض علما تعبیر را کړی چې من الاسفل الى الاعلى، د ښکته نه پورته طرف ته، من الحسن الى الاحسن، د ښه نه ښکتر ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مربي و، معلم و. په قرآن کریم کې چېرته هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت بیان شوی دی. کله تربیت لفظ مخکې شوی، کله د تعلیم. الله رب العزت په ځای ځای باندې انسانانو ته انسانان باندې امتنان کوي، احسان ور یادوي چې ما تاسو د منځ نه داسې یو نبي رالیږلی چې ستاسو نه دی. د هغې کار څه دی؟ یعلمهم الکتاب ویزکیهم. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی. په هر ځای کې صفت ذکر شوی، په بعضې ځایونو کې ویزکیهم ویعلمهم الکتاب، په اکثره ځایونو کې تزکیه تربیت وړاندې شوی دی. ویزکیهم یعنی ویغیر سلوک الانسان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار دا دی چې د خلکو سلوکیات به تغیرول. ویعلمهم الکتاب، او د هغې نه وروسته ویعلمهم الکتاب، کتاب هم ورکوي، تعلیم هم ورکوي. په بعض ځای کې فرمایله ویعلمهم الکتاب ویزکیهم. کتاب درس ورکوي، تدریس ورته کوي، درس ورزده کوي، او د دې تر څنګ څه ورسره کوي؟ تربیت کوي. تزکیه تربیت ته وایي. د هغې پاکوالی کوي، د هغې زړه پاکوي، د هغې اعمال پاکوي، د معنوي نجاست نه د هغې اعمال پاکوي، د هغې ذهن پاکوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مربي او معلم په نفس وخت کې و. ورونو اوس موږ او تاسو کې که څوک معلم جوړېدل غواړي، مربي جوړېدل غواړي، من حیث الوالد، د پلار په صفت باندې د خپل اولاد تربیت که څوک کول غواړي، د استاد په صفت باندې د شاګردانو، د امیر په صفت باندې د خپلو مجاهدینو، او د یو عام امیر په صفت باندې د خپل شعب، د خپل ملت تربیت کول غواړي، هغې ته لابودي ده چې دا دواړه سره وګنډي، دا دواړه اصطلاحات سره وګنډي. هرګز سره جدا نشي. ده په هېڅ مجلس کې سره جدا نشي. واعظ د تر هغه وخته پورې وعظ نه کوي مګر په دې نیت باندې چې داسې یو موضوع انتخاب کړي، کومه موضوع چې د انسانانو د اعمالو سره تړلي، او د هغې تغییر ورباندې وکوي. د تربیت د اصولو نه یو اصل عظیم اصل دا دی چې انسان تربیت نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکوي. تاسو وګورئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه معلم و. یو څو مثالونه یې زه درته وایم. تعلیم دا دی چې کس راشي، استاد صنف ته راشي، واعظ په جومات کې ودرېږي، پلار په کورنۍ کې یوه خبره وکوي، اولاد ته ووایي چې کله چې ډوډۍ خوړله، ډوډۍ په ګیلاس باندې خورئ، بسم الله ورسره وایه. دا تعلیم دی. وروسته د هغې نه اولاد پرېږده، اولاد دې خوري نه خوري، په چپ لاس یې خوري، په ښي لاس یې خوري، بسم الله وایي که نه وایي. دې کس تعلیم وکولو خو تربیت یې ونه کولو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه کولو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به تعلیم هم کولو، ورسره به تربیت هم کولو. یو هلک راغی، ماشوم راغی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، ډوډۍ خوړله، نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې لاس ونیولو. یا غلام سم الله، ای ځوانه، ای هلکه، بسم الله ووایه، وکل مما یلیک، او د هغه ځای نه لقمه راجګه که، راپورته یې کړه مړی، کم طرف چې ستا طرف ته دی. دې ته تعلیم او تربیت وایي. عملا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې لاس نیسي چې مه خوره، تر څو چې بسم الله نه ویلي، تر څو چې د خپل طرف نه یې خوړلی. دې ته تربیت وایي. که څوک د اولاد تربیت کوي په دې طریقه باندې چې ورپسې ګوري، څلورو ساعته ورپسې ګوري چې دا څه کوي، په کوم ځای کې غلطي وکړه، په هغه ځای کې ودروه. استاد د شاګرد همدغسې مراقبت وکوي، امیر د خپلو مجاهدینو همدغسې مراقبت وکوي چې کله هم خطا کېږي د خطا سره د حکمت مطابق په هغه وخت باندې د اجتماعي طور باندې یا په انفرادي طور باندې هغه راکښېنئ، ورته وایي چې دا کار غلط دی، په شریعت کې د دې حکم دا دی. دې ته تربیت کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګورئ په خپله کورنۍ کې د خپلې بیبي د امهات المؤمنین د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها تربیت کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ خپل کور ته تشریف وړي، په خپله حجره کې ګوري چې یوه پرده ځوړنده ده، په پرده باندې تصویر دی. د دې کور زینت ښکلا د دې
کزینه او په فطرت کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دروازې ته داخليږي مالته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنيسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف تعلیم نه کوي، تربیت هم کوي د خپلې بیبي د خپلې ښځې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولی شوی چې یو ورځ د ورځو نه دا خبره کړې وای. عائشہ رضی الله تعالی عنها ته یې ویلې چې راواخله قلم او کتابچه در راواخله ولیکه. په کور کې باید تصویر نه وي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملا ورته کوي. د دروازې نه واپس کېږي، رنګ مبارک سور کوي، عائشہ رضی الله تعالی عنها پریشانه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راځي، خپله ورپسې راځي، پوښتنه کوي، استفسار کوي چې یا رسول الله څه وشول، ولې خفه شوې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې په کور په کوټه کې د تصویر لګېدلی دی او زه هغه کوټې ته نه داخلېږم په کومه کوټه کې چې تصویر وي، ځکه کومه کوټه کې چې تصویر وي په هغې کې هغې کوټې ته ملایکه نه ځي. حدیث شریف کې راځي لا يدخل الملائکه بیتا فیه کلب او صوره. ملایکه هغه کور ته نه داخلېږي په کوم کور کې چې سپی او په کوم کور کې چې تصویر لګېدلی وي. فلهذا زه هر وخت نبي علیه السلام وایي چې کله هم داخلېږم ما سره ملایکې وي، ما سره جبریل دي، زه نه شم داخلېدلی. وروسته د هغې نه بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې صرف په دې تعلیم په دې وعظ باندې هم اکتفا ونه کوله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم داخلېږي اطاق ته، کوټې ته ورځي او د پرده په لاس باندې راشه کوي، وروسته د هغې نه یې د پښو لاندې غورځوي او فرش ترې نه جوړوي. دا تربیت دی. تربیت په دې اندازه باندې وشي، تعلیم ورپسې هغه تطبیق کول، تغییر سلوک الانسان، انسان په عاداتو کې تبدیلي راوستل، شیئا فشیئا شیئا فشیئا. دا نه چې په یوه ورځ باندې ټول دین ورته وښایه چې دا وکوه دا نه، ګوره ورپسې ډوډۍ وخت راغی که پلار یې خپلو اولاد ته ګوره چې څنګه ډوډۍ خوري، که استاد یې خپلو شاګردانو ته ګوره، که امیر یې خپلو مامورینو ته ګوره چې په دسترخوان باندې څنګه چې ناست وي، او کله چې مجلس کې کښېني په مجلس کې یو مراقبت کوه چې په کومه طریقه باندې خبرې کوي. کله چې وده کېږي ټول وګوره چې په سنت طریقه باندې وده شول که وده نه شول. دا د تربیت اصول دي او دا تربیت دی، انسان یې په دې طریقه باندې وکوي. هذا القیاس ورونه بېشماره داسې واقعات شته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو مامورینو سره من حیث امیر په صفت باندې، د خپلو شاګردانو سره من حیث معلم استاد په صفت باندې، د خپلو کورنۍ سره من حیث د کور د مشر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې تربیت کړی دی. فلهذا د دې خبرو ژوندۍ بڼه او عملي تطبیق دا دی. د مقدمه ټوله د دې په خاطر باندې کېښودله شوه تر څو پورې د اصولو باندې پوه شو چې موږ تاسو په دې دوره کې د تعلیم دپاره نه راغلي یو. څه دپاره راغلي یو؟ تعلیم او تربیت دپاره راغلي یو. دا مراکز چې تاسو ورته راغلي یئ دا تعلیمي مراکز نه دي، دا تربیوي مراکز دي. دلته به هر څه په تطبیق باندې کېږي. که صرف د تعلیم مسله وای کېدای شي تاسو هېڅ ضرورت ونه لرئ په دې خبرو کې چې تاسو یې اروئ. 90% نه زیاتې خبرې تاسو اورېدلې دي، د 90% نه زیاتې خبرې ستاسو له ما نه زیاتې زده دي. دلته موږ تاسو راغلي دې په خاطر باندې چې خپل ځان تربیت وکړو. د ځان تربیت هغه وخت کېږي لکه صحابه کرامو چې کولو په هغه طریقه باندې. صحابه کرام به نبي کریم یو روایت کې راځي، یو صحابي خپل ژوند بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه به علم څنګه اخیستلو. په یوه روایت کې یو صحابي وایي چې موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته لاړو، د 5 آیتونو نه به زیات آیتونه موږ نه اخیستل. 5 آیتونه به موږ واخیستل، هغه به بیا زده کړل، هغه به بیا حفظ کړو، بیا به په تفسیر باندې ځان پوه کړو، بیا به په هغې باندې عمل کولو. هغې وختې به بل درس ته نه راتلو تر څو پورې چې په هغې باندې عمل نه وکړی. په یو بل روایت کې یو صحابي وایي چې موږ به 10 آیتونه اخیستل، 10 آیتونه حفظ، په هغې باندې پوه او په هغې باندې عمل کول. د هغې نه وروسته بیا راتلو د نبي علیه السلام بل مجلس ته تر څو د نبي علیه السلام نه علم حاصل کړو. موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو د خپل ثقافت بوجې خلاصې کړي دي. په یو باندې ثقافت اسلامي لیکلی فقه ورغورځوه، بل باندې تفسیر لیکلی دی، د اول نه واخله دی الحمدلله نه واخله من الجنة والناس، د توتي په شانته تفسیرونه زموږ زده دي. او د هغه په اصطلاح باندې پاکستانیان په اصطلاح د ټس نه مت نه کېږو. سوره برات وایه، سوره انفال وایه، بیا په خپل ځایونو باندې ناست دي. د قرآن آیاتونه راځي، زړه لړزونکي آیاتونه راځي. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء، آیاتونه را باندې راځي. په خپلو سترګو باندې ګورو، تصویرونه ګورو، شهیدان ټوټه ټوټه ګورو، قرآن ټوټه ټوټه ګورو، ورباندې تېر شو.
تفسیر چې کله راشو په دې کې څو قولونه دي، فلان مفسر دا ویلي دي، فلان دا ویلي دي، دې اعراب دا دی، دا فاعل دی، دا مفعول دی، بس په دې کې لګیا یو. دا چې د قرآن زما په ژوند کې تغییر راولي، ما دې ته مجبوره کړي چې انفري خفافا وثقالا، وځه بستره راواخله، ټوپک راواخله، چاقو راواخله، وځه. موږ ښوروي نه. ولې نه ښوروي؟ ځکه چې زموږ معلم، الله دې ورته هدایت وکړي، زموږ معلم پیسو دپاره راغلی دی. زه چې کله مدرسې ته ځم د ملا مخې ته کښېنم د دې په خاطر باندې کښېنم چې سبا ته شهادتنامه حاصله کړم. د قرآن آیتونه راباندې داسې تېرېږي والعیاذ بالله لکه اساطیر الاولین. هېڅ تغییر په موږ تاسو کې نه راځي، ځکه نیت هم دا نه دی کړی چې په موږ کې تغییر راشي. په چا کې چې تغییر راشي څنګه امکان لري؟ ما ته یو واقعیت د یو ملک یوه واقعه یو ملګري ما ته بیان کړه. دکاندار و، وایي ما دکان درلود، زه په دکان کې ناست وم، تفسیر مې خلاص کړی دی، تفسیر زه وایم. نو وایي یوه زنانه راغله، د تفسیر یې وکتلو، د هغه ژبې تفسیر و چې د کومې ژبې د زنانه ده. نو هغې ویلې چې ته څه وایې دکان، هغې دا کار پرې ښه ولګېدلو. دا کس افغانی دی، په خارج کې د تجارت لپاره تللی دی. هغه وایي چې په دکان کې زه ناست وم، تفسیر مې کتلو او قدرا په دې وخت کې ما سورت انفال راوړولی و، هغه وایم. یوه زنانه را داخله شوه د سودا دپاره، ویې کتل، مثقفه ښځه به وه. هغې وویلې چې ماشاءالله تفسیر وایې؟ ما چې بلکل زه تفسیر وایم. د کوم وطن یې؟ د افغانستان. کوم تفسیر وایې؟ څه وایې؟ سوره انفال. سبحان الله، سوره انفال وایې او سوره انفال په تا کې هېڅ تغییر نه دی راوستلی. تر اوسه اوس یې شروع کړی که ورباندې تېر شوی هم یې. سوره برات وایې، تر اوسه پورې هم دلته ناست یې او یې هم د افغانستان وطن دې هم کفارو اشغال کړی دی. دا زموږ ستاسو کار دا دی، نن د مثقفو خلکو، د متعلمینو، د پوهنتونیانو، د جامعاتو د خلکو کار څه دی چې بوجۍ خلاصې کړي دي، معلومات راخلي پکې ورچوه. کله چې مجلس کې کښېني لوی خلک ورسره نشي غږېدی. ته آیات وایه، هغه یې اقوال درته بیانوي چې په دې کې علماو څومره اختلاف کړی دی، فلان څه وایي، د دې اعراب څه دی، د دې څه دی. دا چې عمل پرې وکوه دې ته بیا ټول بلا وهلي دي. د دې وجه څه ده؟ اصل مصیبت دا دی چې معلم یې په دې نیت باندې نه ورته وایي، شاګرد په دې نیت باندې نه دی ورغلی. دې مراکزو ته چې موږ تاسو راغلي یو ورونو، دې دپاره موږ تاسو نه یو راغلي، موږ دې دپاره راغلي یو، د تربیت دپاره دلته راغلي یو، په ځان کې تغییر راولو. معلم چې درس وایي باید په دې نیت یې وایي، شاګرد او سامع مجاهد چې اروي باید په دې نیت باندې واري چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته نن واورېدو، د اورېدلو نه سمدلاسه وروسته د هغې مجال را پیدا کړه چې زر پرې عمل وکوه. یو صحابي فرمایي کله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث وویلې، دا حدیث یې بیان کو، دا حکم یې بیان کو چې څوک سلام علیکم چاته وایه، سلام علیکم. یو کس راول نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وی چې السلام علیکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې 10. بل دغه السلام علیکم ورحمت الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې 20. بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم 30 وویلې. وروسته صحابه کرام چې پوښتنه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې د اول ویونکي 10 اجرونه واخیستل، د بل 10 واخیستل، د بل 10 واخیستل. هغه خلک حرص یې درلوده، فاستبقوا الخیرات مسله ورته مطرح وه. وایي چې د دې مجلس نه یو کس خاص د دې په خاطر باندې بازار ته لاړو چې اجرونه ترلاسه کړي، ځکه د ټول نه زیات خلک په بازار کې دي. کس په مخه ورځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هېڅ کار یې نه کوي، صرف بازار ته ځي دې په خاطر چې په دې حدیث باندې عمل وکوي. د یو عالم نه راځي، د امام مالک رحمت الله علیه نه یو روایت راځي چې هغه چې کله د غلام آزادولو اجر و ثواب ولیدلو، غلام یې نه درلودو، لاړو په بازار کې غلام واخیستلو، د څو ورځې ځان سره کېنولو او د غلام د حسن سلوک چې څومره حدیث راغلي وو هغه ټولو باندې عمل وکولو. هغه ښه حسن سلوک، هغه جامه یې ور واغوسته کومه جامه چې ده اغوستله، هغه خوراک یې ورکړو کوم خوراک چې ده کولو. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې دا غلامان ستاسو ورونه دي، هغسې جامه ورکړئ لکه تاسو ځان ته ورکوئ. نو نه درلودو، حیران شو چې زه په دې حدیث باندې عمل څنګه وکوم. د دې دپاره یې مجال پیدا کړو، ځان ته پیسو باندې غلام واخیستو، ځان سره یې وساتلو او بیا وروسته یې په هغه اخیرني حدیث باندې هم عمل وکولو چې چا چې غلام آزاد کړو هغې دپاره دومره اجر و ثواب دی. بیا یې علنا آزاد کړو، د خلکو په مخ کې هغه آزاد کړو چې ته آزاد یې. نو دغه د تربیې جذبه چې څوک لري په دې شکل باندې دې مرکزونو ته موږ تاسو راغلي یو وروڼو، د دې په خاطر باندې چې ځان تربیت وکړو، نه د دې په خاطر باندې چې د خپل ثقافت بوجۍ نورې هم ډکې کړو. که مجلس رعایت کړي، که څوک یو حدیث وایي ته 10 ورته ووایي، دې دپاره موږ نه یو راغلي. فلهذا د دې دورې مقصد هم دا دی، د علیکم بسنت دورې مقصد چې دا موږ په ځان باندې تطبیق کړو. د 1000 نه زیاته
سنتونه په شپه ورځ کې د الف نه واخله تر یا پورې سار چې راجګېږي تر شپې ویده کېدو د ویده کېدو نه واخله تر ویښېدو پورې قدم په قدم باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او خواږه سنتونه دي دا به وایو دا بیا په ځان باندې تطبیقوو او چې په ځان باندې تطبیق کړي دي د ځان دپاره د معلوماتو بوجۍ مه ډکوئ ځان ته نور بار مه زیاتوئ په ځان باندې حجت مه قایموئ دا نیت وکوئ چې څه دلته ارو په هغې باندې به عمل کوو په دې حدیث کې به موږ تاسو د اشراق مونځ اخلو هیڅ فایده نه لري که لس کېدای شي سل ځله تا دا خبره اورېدلي د استادانو نه دا اورېدلي په کتابونو کې د خپله لوستلي د تبلیغانو نه دا اورېدلي وي چې د یوه اشراق مونځ کولو څومره اجر ثواب دی خو د ځان سره محاسبه وکړه ما ته مه وایه بل چا ته مه وایه د ځان سره محاسبه وکړه 20 کاله 30 کاله د عمر دی 25 کاله د عمر دی په دې 25 کالو کې د څو ورځې کړی دی دا مونځ د تهجد مونځ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق سنت دی اجر ثواب لري عظیم عظیم اجرونه پکې دي د ځان سره محاسبه وکړه چې څومره د تهجد مونځ کړی دی او څومره اهتمام ورباندې لري دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صبا او د ماښام اذکار روزانه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوستل هغه اذکار چې 25 ذکرونه به وي هغه ذکرونه ستا حفظ دی او که نه دي حفظ د ثقافت او د تعلیم کمی نشته دی ټولو ویلي دي ټول به ورباندې تېر شوي وي خو داسې حفظ هم څومره دي بیا یې وایي څومره د ځان سره د دې محاسبه وکوئ چې علیکم بسنت دورې مقصد او مراد همدغه دی چې موږ او تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونو په ځان باندې تطبیق کړو یوه طرف ته به زموږ ژوند د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې برابر وي بل طرف ته چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قدم په قدم باندې کېږدو قدم په قدم د هغې د سنت اتباع وکړو نو د پرون نیدت مصداق به وګرځو خپله به هم د الله اولیا شو چاپېریال به مو هم د الله اولیاو ترې جوړ شي وروسته د هغې نه به د دښمن په مقابل کې چې چېرته هم درېږو نو الله رب العزت به مخکې له دې چې موږ ورمخکې شو دښمن به موږ ته الله رب العزت وهي نو الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي یوه بله مهمه خبر د تربیت په مجال کې هغه دا ده چې د ناجح او کامیابې تربیې صفت دا دی چې هغه به نبوي تربیت وي نبوي تربیت وي تربیت به په هغه طریقه باندې وي په کومه طریقه چې نبي علیه السلام ورکړی دی د نبي علیه السلام د تربیې یو ښه والی یو عظیم صفت دا دی چې نبي علیه السلام تربیت شامله تربیه ده کامله او شامله تربیه ده انسان هر انسان څو جوانب لري په دې اجتماع کې چې انسان اوسي په دې دنیا کې چې انسان اوسي څو جوانب لري چې هغه جوانب که دا یې وغواړي که ونه غواړي هغه جوانب متاثره کېږي هغه محتاج دی یو څه شي ته چې واخلي انسان روح لري روحاني تربیت د الله رب العزت سره ارتباط د هر انسان دې ته محتاج دی فلهذا څوک چې شامله او نبوي تربیت ورکوي هرگز هغه تربیه کامیابه تربیه نه ده چې روحاني جانب ورباندې پرېږدي انسان سیاسي جانب لري چېرته چې اوسېږي خامخا به ته په یو داسې ځای کې اوسېږي په ځنګل کې خو نشي اوسېدی په یو داسې ځای کې به اوسېږي چې په تا باندې به څوک حاکم وي د حاکم به څوک وي دې حاکم ته ستا سر ټیټول جواز لري که نه لري که دا مؤمن وي ته د ده به اطاعت سمع و طاعت کوي که دا کافر وي د هغې په خلاف باندې بغاوت او حتی د وس مطابق د هغې په خلاف قتال په تا باندې واجب دی سیاسي جانب انسان لري انسان اقتصادي جانب لري هر انسان چې په دنیا کې اوسېږي بل انسان ته محتاج دی راکړه درکړه بیع او شرا ده دا په کومه طریقه باندې دا انسان اجتماعي حالت لري انسان تنها نشي اوسېدلی چې چا سره معامله کوي یو طرف ته د کافر سره معامله کوي مسلمان ورور دی دغه سره معامله کوي ته نکاح ته ضرورت لري نکاح په کوم بنیاد باندې کوي ته نور خشاوندۍ خپلوالۍ ته ضرورت لري صله رحمۍ ته ضرورت لري هغه په کوم د ټول څلور جوانب یا پنځه جوانب چې د انسان دي کامله تربیه هغه ده چې د ټول په خپلو کې سره راواخلي